د سرطان په تداوي کې موږ په دغه 200 بستریز روغتون کې موږ میډیکل انکولوژي یا داخله انکولوژي، جراحي انکولوژي، رادیولوژي، پاتولوژي، مایکروبیولوژي، سایټولوژي، دا ټول پالیټیو کیر، منټل هیلث یا د تشویش د رفع کولو دپاره کانسلینګ، دا ټول خدمات موږ اوس لرو. تر ډېره حده پورې په افغانستان کې د درملو کوم یو چې د مجاز لیستونه ولې د اجازې لیستونه چې افغانستان ته یو څوک راوارد کړي د هغه د کره کتنې کارونه پیل سوي دي او هدف مو همدا ده چې وکولی شو هغه د اړتیا وړ درمل چې په افغانستان کې ناروغانو لپاره ضرور دي هغه د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوارد کړو. په دغه وروستیو کې موږ د هغه شرکتونو لپاره یا هم د هغه نمایندګیو لپاره چې افغانستان ته وارداتي درمل لري یا تولیدي درمل لري د هغوی لپاره مو اسانتیاوې رامنځته کړي دي او هدف مو همدا ده چې ناروغان د درملو ته په اسانۍ سره لاسرسی ولري. د هند هیواد همدارنګه د بنګلادیش هیواد د نورو هیوادونو څخه په دغه وروستیو کې موږ د ضروري درملو چې کوم یې لیستونه دي د هغه په اساس باندې درملو اجازه هم ورکړې ده. انشاءالله امید همدا ده چې موږ د لا کار په کولو سره به په دغه برخه کې لا زیات کار وکړو. البته یوه ستونزه مخکې دا وه چې په داخل د هیواد کې د سرطان درملنې لپاره کافي مراکزو شتون نه درلود، نو کله چې مراکز شتون ولري اکثریت هلته د اړتیا وړ درملو اړتیا هم کمه پیدا کیږي، نو په دغه برخه کې انشاءالله کار کوو.